کې په دې باندې بحث کړی و چې څرنګه په فایور کې د پروډکټ موږ ګیګ جوړ کړو او هغه مو جوړ کړ. همدارنګه نن راځو په دې باندې بحث کوو چې ګیګونه مو هم جوړ کړه. فکر وکړئ تاسو 7 ګیګونه یا 15 ګیګونه هر څومره چې تاسو خوښه یې جوړ مو کړه. د دې پروسس څنګه دی؟ د خلک په فایور کې څنګه پرچیز کوي یا د فایور څخه د پیسو ګټلو لاره څنګه ده او موږ څنګه په فایور کې پیسې ګټو. نو د دې په اړه درته د دې پروسس په د فایور د پروسس په اړه درته یو لنډه کتنه کوم. په فایور کې د کمپیوټر سکرین ته ځو، په عملي بڼه یې درښایم. زه د کمپیوټر سکرین ته راغلم. دلته یو بټن دا سویچ ټو بوایینګ، دې بټن باندې کلیک کوم. دلته راځم. فکر وکړئ تاسو یو کس دی راځي، هغه پروډکټ موک اپ ته ضرورت لري. پروډکټ موک اپ کلیک کوي او سرچ کوي. دلته ضرورت یم ماته هغه سیلران یا هغه کسان یا هغه ډیزاینران وښایي چې کوم آنلاین دي فعلا. راځم په دې آنلاین بټن باندې کلیک کوم. ګورم چې کوم فریلانسران آنلاین دي. ګوره دا هغه ټول فریلانسران دي فعلا آنلاین سرویس یې خرڅوي. د بیلګې په توګه زه راځم په دې ګیګ باندې کلیک کوم. پروسس همداسې دی. ګوره ښه چې ستاسو له ګیګ څخه یو څوک پرچیز کوي، د بیلګې په توګه یو کسټمر یا پیرودونکی راځي پروډکټ موک اپ ته ضرورت لري. په دې سرچ لیست کې اوس موږ ګیګ نوی جوړ کړ، نو سرچ انجن کې نه راوځي دومره زر، نو منتظر کېږي به تر څو په دې باندې ټرافیک راشي، امپریشن راشي، کلیک راشي. همدارنګه بیا وروسته موږ تاسو اډر ترلاسه کوو. ځکه په فایور کې همدارنګه د فریلانسینګ په څانګو کې لومړی اډر ترلاسه کول یې ستونزمن کار دی. نو دا فکر وکړئ یو سیلر دی، دا فکر وکړئ ستاسو ګیګ دی، شخصا دا ستاسو ګیګ دی. او زه د یو پیرودونکي په حیث باندې فایور ته ننوتم او غواړم د پروډکټ موک اپ سرویسو څخه پرچیز وکړم یا دې ته ضرورت لرم، غواړم خپل پروډکټ موک اپ ته کوم. نو زه راغلم، دا فکر وکړئ دا ستاسو پروفایل دی. تاسو دلته لیکلي چې I will create 3D product mockup of your Amazon product. ما تاسو مخکې یادونه کړه چې دا Amazon چې دی، Amazon په فایور کې همدارنګه په پروډکټ په څانګه کې ډېر زیات ځکه ذکر کېږي چې اکثریت خلکو سیلران کوم هغه چې دي بزنسمینز چې دي هغوی پروډکټ خپل چې ډیزاینوي هغوی په Amazon کې خرڅوي دوی. دې د وجې Amazon دپاره دا پروډکټ د Amazon نوم زیات ذکر کېږي. دا فکر وکړئ تاسو خپل ګیګ په اړه معلومات لیکلي یا همدارنګه دا چې دی په کوم څانګه کې دی، په کوم پروډکټ ټایپ کې دی، همدارنګه د سیلر اباوټ د سیلر، همدارنګه نور معلومات. دا ستاسو پیکیج دی. فکر وکړئ زه غواړم ستاسو د بیسیک همدارنګه سټینډرډ همدارنګه د پریمیم پیکیجونو څخه په بیسیک په پیکیج څخه ګټه واخلم. نو زه راځم دا آفر سلیکټ کوم. دا کوم چې بیسیک دی، ګوره یو پریمیم دی، بل سټینډرډ دی، بل هغه دی بیسیک دی. زه یوازې ګوره دلته لیکلي نایس لوکینګ 3D موک اپ ون پروډکټ کانټیکټ بیفور د اډر. خو فکر وکړه زه د سرویس ضرورت لرم، دې باندې کلیک کوم. زه غواړم د دوی څخه د اډر پرچیز کوم. نو هغوی هم همداسې راځي. ګوره دلته موږ ته راغله چې کسټمایز یور پیکیج. دلته له تاسو څخه پوښتنه کوي، زه یو پیرودونکی یم، زه له دې ځای څخه زه وایم چې زه یوازې یو پروډکټ ته ضرورت لرم، آیا زیاتو ته ضرورت لري؟ که زه مثلا زه ووایم چې زه 15 پروډکټو ته ضرورت لرم موک اپ ته، دلته به اتومات ډول دا ډالر چې دی $10 قیمت دی د بیسیک، نو دا به اتوماتیک ډول باندې $50 شي. خو فکر وکړئ زه 2 موک اپو ته ضرورت لرم. سمري ته راځو، یا مثلا فکر وکړئ یو موک اپ ته ضرورت لرم. سب ټوټل یا سمري ته راځو چې ټوټل سب ټوټل چې دی $10 دی. سرویسز فیس ته راځو. سرویس فیس نه مقصد دا دی چې فایور چې کوم خدمات تاسو وړاندې کوي هغوی له تاسو څخه خپل فیس اخلي، دا تاسو په وړې توګه نه وړاندې کوي. دلته ګوره که کلیک وکړئ ګوره نو دلته تاسو ټول هر څه لیکي چې دا د سرویس فیس تاسو نه موږ ولې اخلو. دا د فایور د سرویس فیس دی. همدارنګه ټوټل چې دی $12 کېږي او ډیلیوري ټایم دا باید په 2 ورځو کې دا اډر ډیلیوري شي. که چیرې غواړئ چې د اډر پرچیز کړئ نو کانټینیو او چیک آوټ بټن باندې کلیک کړئ. دلته راځو ګوره دلته ستاسو د پایمنټ آپشن دی. دلته ګوره په خپله چې دی پیپال سلیکټ شوی دی. که چیرې تاسو پیپال لري پیپال باندې کولی شئ، همدارنګه که پیپال نه لرئ نور ماسټر کارډ هم کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ او دوی ته پایمنټ وکړئ.
پیپال چیک اوټ بټن باندې که زه اوس کلیک کوم دلته ما څخه د پیپال اکاونټ غوښتنه کوي چې یاره پیپال څخه تاسو اوس داخل شئ او له دې ځای څخه تاسو کولی شئ پرچیز وکړئ. خو زه نه غواړم چې پرچیز کړم او دا مې صرف یوازې تاسو ته طریقه وښودله چې څرنګه دوی پرچیز کوي او څرنګه بیا دوی پیسې ترلاسه کوي. هر کله چې هغه اډر تاسو ته وکړي ستاسو راځئ خپل پروفایل ته. زه به راشم دلته خپل پروفایل ته چې راغلی تاسو به راځئ د میسج مینیو کې بیا تاسو ته دلته ګوره یو انباکس ته موږ تاسو سره بل چې دی نوټیفیکیشن دی. دلته به چې اډر هغوی پرچیز وکړي دا به تاسو دلته په نوټیفیکیشن ایریا کې راځي. تاسو بیا کولی شئ دا اډر منیج کنټرول همدارنګه پر مخې بوځئ او چې هر کله دا اډر چې کله تاسو کمپلیټ کړ او کمپلیټ مو کړ ستاسو پیسې به ځي پینډینګ ته او پینډینګ نه وروسته به بیا ستاسو پیسې کلیر کیږي او دا به ستاسو د اکاونټ په دې ځای کې تاسو ته شروع کیږي چې تاسو فعلا څومره اکاونټ کې څومره پیسې لرئ او بیا تاسو کولی شئ له دې ځای څخه دا اکاونټ څخه دا پیسې چې دی ویډرا کوي خپل ماسټر کارډ ته. ماسټر کارډ به انشاءالله د دې طریقه هم درښایم چې څرنګه کولی شو په افغانستان کې ماسټر کارډ ترلاسه کړو په وړیا توګه. البته انټرنیشنل ماسټر کارډ بیا به هغه ماسټر کارډ ته تاسو خپلې پیسې ورسوئ. د هغه ماسټر کارډ نه وروسته به بیا تاسو کولی شئ خپلې پیسې د لوکل اې ټي ایم چې کوم په افغانستان کې دي له هغه څخه یې ترلاسه کړئ. او همدارنګه کوم ورونه او خویندې چې په خارجي هېوادونو کې اوسېږي هغوی کولی شي خپل پیپال اکاونټ ته واستوي او د پیپال اکاونټ څخه یې بیا خپل بانکي اکاونټونو ته واستوي. بانکي اکاونټونو څخه بیا په ډېرې اسانۍ څخه راښکلی شي. نو دا وه د پروسس یا د پرچیز طریقه چې تاسو څنګه پیسې ترلاسه کوئ. همدارنګه کسټمر یا بایر تاسو ته اډر څنګه ستاسو څخه څنګه پرچیز کوي. په دې هیله چې ذهن مو پرې خلاص شوی او د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی وي. سره ډسکس کوي ځکه دا د هغې ځای څخه ښه تمامېږي. تاسو کولی شئ په یو ځانګړي یو سپیسیفیک موضوع باندې دلته بحث کوئ خو هلته به یې جنرالي بحث کوئ تاسو په یو موضوع باندې. نو دا یې د نوټیفیکیشن ایریا ده. ګوره کوم اډرونه چې موږ دلته سټارټ شوي ګوره پلان کې ګوره کیپ سمیلینګ 24/0 لیفټ 5 سټار. کله چې اډر کمپلیټ شي بیا دوی موږ ته ریویو پرېنیم. دا ګوره کوم چې اف آی لخوا کوم نوټیفیکیشن راځي هغه هم همدلته راځي. دا ټول د نوټیفیکیشن ایریا ده. کوم اډرونه چې موږ کمپلیټ کړي دي کوم اډرونه چې موږ څخه کینسل شوي دا ګوره ټول دلته موږ تاسو سره لیکل کېږي. دا ټول موږ تاسو لیکل شوي دي. همدارنګه په انباکس کې کولی شو له دې ځای څخه یو بایر ته له بایر سره هغه وکړو څه ورته وایي چیټ وکړو. ګوره لکه لومړی دا بایر دی ګوره بېګا شپه یعنې 7 بجې او 48 دقیقو باندې پی ایم باندې دې ما سره خپله کمیونیکیشن یا اړیکه ټینګه کړې ده او بیا لومړی میسج دوی کړی. په یاده دې وي چې په فایور کې لومړی میسج باید بایر له سیلر ته وکړي یعنې بزنسمین باید فریلانسر ته میسج وکړي او تر هغه نه مخکې سیلر چې دی بایر ته میسج نشي کولی. دوی موږ ته میسج کړی ګوره موږ ته ویلي چې زه ټامر یم د پلانکۍ کمپنۍ څخه او موږ چې دی داسې یو ډیزاین ته آفر لرو چې داسې یو پروډکټ دی که چیرې تاسو ډیزاین کولی شئ. موږ څخه یو غوښتنه کړې ده. بیا ما ریپلای ورکړی دی د اړیکې طریقه تاسو ته درښایم. ګوره ما ریپلای ورکړی دی چې thank you so much for reaching out me. I would be very interested in working with you on this project. I am confident I can provide what you need. ګوره داسې معلومات یې ورکړي. بیا مې اخر کې ورته لیکلي for more design and our recent project please visit our portfolio. نو دلته مې د خپلې پورټفولیو لینک هم ورکړی دی. کولی شئ داسې یو پورټفولیو تاسو هم جوړ کړئ. هغوی چې کله راشي په دې پورټفولیو باندې کلیک وکړي نو دا ما په behance.net.com کې جوړ کړی دی. دا پورټفولیو به ورته اوپن شي او دلته کوم چې زما کومې پروژې دي هغه له پروژو څخه به دوی خبر شي چې زه په کوم پروژو باندې کار کوم او په کومې پروژې ما سره دي. دا ګوره دا زما پورټفولیو ده. تاسو کولی شئ همداسې پورټفولیو تاسو خپل ځان ته هم جوړه کړئ. لکه څنګه چې واتساپ کې میسج یو شاته پرېږدي له دې ځای څخه هم تاسو کولی شئ میسج پرېږدئ. لکه زه اوس غواړم مثلا دې کس ته یو میسج پرېږدم. زه ورته وایم چې دوی زموږ څخه د پرایس باره کې پوښتنه کړې چې ستاسو پرایس یا قیمت چې دی ستاسو څه دی. نو زه به ورته اوس میسج پرېږدم چې thank you I will let you know shortly. نو دا ګوره زما میسج دوی ته اوس سینډ شو. دوی ما ته میسج کړی ما ورته اوس میسج ورولېږئ. همدارنګه که غواړئ له ایموجیز چې کوم دي له ایموجیز څخه هم استفاده کولی شئ. دا ګوره مختلف ډوله ایموجیز دي دلته. همدارنګه کولی شئ یو فایل دې ته که غواړئ دوی ته کوم فایل واستوئ. ګوره دا اوس فعلا
موږ دلته کولی شئ دا سلیکټ کوئ مثلا د بیلګې په توګه غواړئ دا یو فایل ور واستوئ دا فایل چې تاسو لیکئ دلته د اپلوډ سیستم روانېږي دا خپل هلته اپلوډ کېږي دلته دا چې کلیک بټن باندې کلیک وکړئ سینډ کېږي نو زه فعلا زه اوس نه غواړم دوی ته کوم فایل سینډ کړم نو دې د وجې ضرورت نشته دی دا زه بیرته ډیلیټوم نو ډیلیټولی هم شي همدارنګه use a quick response دی use a quick response نه مقصد دا دی ګوره لومړي ځل لپاره چې دی دې ما سره اړیکه ونیوله که نه دې ما ته خپل انټروډکشن وکړه چې زه پلانکي یم د پلانکي کمپنۍ څخه موږ داسې یو پروژې ته ضرورت لرو دا دومره لیکنه چې تاسو ګورئ دا دومره لیکنه چې دا ګورئ تاسو دا ما دې ته لیکلې نه ده دا ما په یو ځل صرف یو ځل مې لیکلي او بیا مې له ځان سره سیف کړې ده او چې کله ماته کسټمر راشي زه اتوماتیک ډول باندې خپله لومړی اټو ریپلی څخه دوی ته جواب ورکوم څنګه کوم ګوره دوی ما سره د بیلګې په توګه ما سره یو کس میسج وکړه ماته دوی دا میسج وکړه زه راځم دلته کلیک کوم ما یوز ا کویک ریسپانس په نوم باندې چې کوم اپشن دی دې باندې کلیک کوم دلته ما چې لیکلي دي دا لومړی ویلکم میسج دی زه دې باندې کلیک کوم دا میسج ګوره اتومات ډول باندې دلته موږ سره ولیکل شو ګوره حتی هغه د بایر چې کوم نوم دی ګوره ایویزل ګوره د بایر نوم هم راوسته هاي ایویزل thank you so much for reaching out me همدارنګه دا ګوره میسج دا ټول خپل راوسته دا تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته د خپل بزنس او د خپل څانګې مطابق ځان ته یو نوی کویک ریسپانس جوړ کړئ راځم د بیلګې په توګه زه تاسو ته یو کویک ریسپانس جوړوم نو دا ویلکم میسج دی دا ما ځان سره سیف کړه هر کله چې دوی ماته کوم فایلونه راولېږي زه د دې د مخکې چې دوی ته یو څه لیکنه وکړم زه دلته راځم ښکته ګوره ویلکم میسج دی دا موږ سره دې باندې کلیک کوم دا ګوره خپله دلته راخیستل کېږي دلته چې راوخسي تاسو په سینډ بټن باندې کلیک کوئ او اتومات ډول باندې دوی ته میسج سینډ کېږي نو دا د کویک ریسپانس د جوړولو طریقه وه همدارنګه دلته راځو یو اډر زه به تاسو ته اوپن کړم فعلا دا اډر دی موږ سره نوټیفیکیشن ایریا کې دا د نوټیفیکیشن ایریا کې کوم اډرونه چې دی ګوره دا د اډر سیکشن دی اډر دا ګوره دا د اډر سیریل نمبر دی که کوم موضوع کې کوم اډر کې څه مشکل یا ستونزه ولرئ په آینده کې تاسو کولی شئ د سیریل نمبر له لارې تاسو د فایور ټیم سره کانټیکټ وکړئ د اډر قیمت چې دی $25 دی او د اډر ډیوریشن دا باید په 2 ورځو کې ډیلیور شي همدارنګه کوانټیټي یو دانه سلیکټ شوی دی اډر چې دی سټنډرډ اډر دوی اوپن کړی چې سټنډرډ اډر په زمانه چې دی $25 قیمت لري همدارنګه په دې اډر کې موږ تاسو سره څومره وخت پاتې دی 10 غنټې 48 دقیقې او 9 ثانیې پاتې دي ګوره دا ثانیې چې دی ښکته را روان دي وخت ډیر زیات مهم دی دلته تاسو باید دا زده کړئ چې څنګه یو پروژه منیج کړی شئ څنګه یو پروژه کنټرول کړی شئ ګوره ثانیې خلاصې شو منټونه هم کم شو 40 منټونه شو نو ستاسو یوه ثانیه دلته حسابیږي او تاسو پسې دلته شمارل کیږي تاسو باید ژر تر ژره د دوی اډر خلاص کړئ او همدارنګه دا د نوټیفیکیشن چیک ان باکس دی تاسو کولی شئ له دې ځای څخه بایر ته اړیکه وکولی شئ مثلا زه یو میسج پرېږدم دلته ما سره کویک ریسپانس کې شته دی دا به زه راواخلم دې باندې به کلیک وکړم ګوره د بایر نوم یې هم په اتومات ډول باندې راواخیسته او بل ته یې لیکلي ګوره thank you for your order I will get this as soon as I can زه به دا میسج ور واستوم ګوره دا میسج دوی ته ور واستول شو نو دا میسج ما دوی ته ور واستو چې هر کله تاسو خپل د دوی ریکوایرمنټ ګوره ریکوایرمنټ سیکشن ته راځو شو دی ریکوایرمنټ ګوره ما ورته په لومړي سر کې لیکلي چې فور ا پروډکټ موږ پلیز پرووایډ اس سچ as your artwork label or design you want to be on your product بیا دې چې لیکلي it was a discussed in a box همدارنګه دویم ریکوایرمنټ کې مې غوښتنه ته کړې بیا لیکلي it was a discussed as a inbox نو دوی موږ سره که زه انباکس ته راشم دوی موږ سره لومړی اړیکه نیولې ده بیا وروسته موږ تاسو اډر سټارټ کړئ دوی هر څه ماته چې د خپل ریکوایرمنټ ماته د فایور د انباکس لارې ماته راستولي دي نو زه بیا ضرورت دوی بیا ضرورت اړینه نه چې دوی د ماته خپل ریکوایرمنټ بیا د نوټیفیکیشن یا کې په اډر کې سبمیټ کړي بلکې دوی ماته ګوره خپل ریکوایرمنټ چې دوی څه ضرورت دي هغه ټول دلته ماته راستولي دي داسې یو بکس ته مثلا ډیزاین ضرورت لرو او زموږ د پلانکۍ کمپنۍ نه داسې ډیزاین ته ضرورت لرو نو چې هر کله ستاسو اډر کمپلیټ شو اډر د دوی ریکوایرمنټ واخیسته اډر مو کمپلیټ که بیا راځي دلته ډیلیور یور اډر دې بټن باندې کلیک کوئ دلته یو میسج ورته لیکئ د دوی اډر چې کوم فایلونه چې دي دې ځای څخه سلیکټ کوئ مثلا فکر وکړئ دا فایلونه دي د دې څخه سلیکټ کوئ او اپلوډوئ دا ګوره اپلوډینګ روان دی چې کله دا اپلوډ شي دا ګوره اپلوډ روان دی زه دا فایل کینسل کوم همدارنګه ګوره دا اپلوډ کمپلیټ شو نو دلته ورته میسج لیکم او بیا دلته لیکم دا ډیلیور بټن چې دا اکټیو کیږي دا به دا کینسل کوم نو ګوره دا هډر دی د دې څخه تاسو کولی شئ بیا ډیلیوري کوئ خو زه فعلا نه غواړم ځکه فایلونه مې نه دي د هډر پروژه مالونه کمپلیټ کړم دې د وجې زه یې وروسته کمپلیټوم
نو دا و د میسج مینو په دې هله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي.